الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت درسونو د مبارکه کړي او سلسله روانه و د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. اخرنی خبره موږ دا کوله چې يهودو خاصم بغضو د مسلمانانو سره، خو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر د غزانه واپس راغی او هغوی ته پته ولګېده چې الله مسلمانانو له فتح ورکړې ده، نو د دې د لاسه د هغوی هغه بغض او حسد او دشمني ښه ډېره شوه. بعض د هغوی حالات ما بیان کړي، دغه شان بیا هغوی دمکی او قسمه ورکړه مسلمانانو ته چې تاسو دا سوچ مکوئ چې موږ هم د قریش په شان یو، هغه خو داسې خلک دي چې په جنګ نه پوهېږي، موږ په جنګونو پوهېږو. او دا یهود بنو قینقاع، دا خبره یاد ساتئ ذهن کې، ځکه چې روان درسونو د سیرت کې به د نورو یهودو تذکره کېږي، نو چې تا ته دا پته چې دا یهود دا د مدینې نه ویستې شوي، نو دا د یهود بنو قینقاع وجه دا ده موږ ذکر کړی و چې دا په د یهودو کې زړور خلک وو، نو دوی دشمني راښکاره کړه. هغه نور هم دشمني کوله، خو هغه غلي و د یرې د لاسه. بیا دوی دغه زنانه سره چې کوم عمل وکړو، هغه مسلمانه زنانه وه، او دوی کوشش وکړو چې هغه د هغې د مخ راښکاره کړي او د پرده ترې لرې کړي، نو د هغې په دفاع کې یو مسلمان راولګېدو او هغه یهودي زرګر یې مړ کړو. بیا هغوی مسلمان مړ کړو او دې سره خبره ګرمه شوه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی محاصره کړو. بیا هغوی تسلیم شو او ډیر زور چا لګولو چې دوی ته څه مه وایه. عبدالله بن ابی بن سلول منافق خبیث، هغه دا زور لګولو چې دوی ته څه مه وایه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی د مدینې نه وشړل او مالونه دوی نه پاتې شو، هغه مسلمانانو واغستو. بیا د هغې نه بعد یو غزا را پېښه شو چې هغې ته ویل کېږي غزوة السویق. دا کله شوې وه، څنګه شوې وه، ابو سفیان څنګه راغلی و مدینې ته او بیا څنګه وتښتېدو د مدینې نه، او وجه د تسمیې چې ولې دې ته غزوة السویق ویله کېږي موږ ذکر کړې وه. په دغه ځای باندې خبره ولاړه وه، او نن به انشاءالله د یوې غزا تذکره کوو. دغه شان که ټیم و یو بله، او د یهودي کعب بن الاشرف د مردارېدو واقعه او ولې وجلې د مسلمانانو، دا ټول تفصیل به بیانو. د دې غزا نه بعد د غزوة السویق نه بعد یو بل غزا را پیښه شوه چې هغې ته ویل کېږي غزوة ذي امر. غزوة ذي امر ولې دې ته ذي امر وایي، دا به انشاءالله بیان کړو. د احد د غزا نه مخکې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټه عسکري حمله کړې ده، ناغم دا غزا ده چې هغې ته ویل کېږي غزوة ذي امر. په محرم کې دا حادثه را پیښه شوې وه او د هجرت 3 کالو. وجه دا وه چې مدینې ته هغه کسانو خبر راوړو کومو چې به د بهر او د خوا او شا د علاقو خبر راوړو مدینې ته، نو هغوی دا خبر راوړو چې بنو ثعلبه خاندان او دغه شان بنو محارب هغه ټول را جمع شوي دي، او په دې مشوره کې دي چې په مدینه باندې به څنګه حمله کوو.
بس سیرتونو کې راځي چې یو سړی هغه ته ویل کېږي دعثور ابن الحارث او د بنو محارب خاندان نو. دعثور ابن الحارث د بنو محارب نو. نو د کسان را جمع کړو ټول د مشران د دوه قبیلو او په دې باندې مشوره شروع شو چې په څه طریقه به مدینه باندې حمله کوو. دا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسید. ناغه د ځان سره 4.5 کسان مرګري کړو. 4.5 چې باز پکې سوارو او باز پیاده روانو. او په مدینه باندې عثمان ابن عفان رضی الله عنه خپل شاته چې دینو نائب پرې خودو او هغه مشر کو. او عثمان ابن عفان رضی الله عنه په دې نور موقوع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرتیا وته ورکړي یا سد وزر د لاسه غته ویلی ته پاتې شه. عثمان رضی الله عنه اوچت مؤمن او اوچت صحابي دی او په ټولو صحابه کرامو کې د مرتبه په فضیلت کې غدرې مده. اول ابو بکر دی، بیا عمر دی، بیا عثمان دی رضی الله عنهم اجمعین. عثمان رضی الله عنه په غزوه ذی امر کې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې شاته پرېخو وي ته پاتې شو منګلاړو. چې کله رسول صلی الله علیه وسلم روان شو په دې لار باندې یو کس وموندو چې هغه ته ویل کېږي جبار. دا غنو مجبار او دا د بنو ثعلبه خاندان نو. نو دی پر رسول صلی الله علیه وسلم په راوستو یا رسول الله دا دیم په بنو ثعلبه کې د جبار نوم یې موږ په لار کې راونیو. رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړ د اسلام قبول کا دنیا او آخرت په کامیاب شي بچ نو اسلامي قبول کو. د اسلام طرف ته دعوت ورکولو طریقې حکمتي د بعضو خلکو خبره وزله ته زر کوزيږي. د بعضو کلونو دعوت کوي خصو کې نه مانی وره. صرف د اسلام طرف ته نه چې مسلمان شه، دې طرف ته چې راشه د ګناونو نه واپس شه او راشه د باطل پرې د حق تر وړه دې لپاره یو حکمت پکار دی. سونه کې ته ورودانګو بس خلک به ټوسته خبره مانی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې دغه جبم دعوت کو او داغه دی اعمال هم دعوت کو. یسړو چې اعمال ور دعوت کیس او دا اعمال چې کله ته دي چې خلک دنه متاثر شي نو دا څه شو؟ دا دعوت شو. دا مستوي دعوت کی خلک ته ګوري. خو چې کله ته په یو کمپنی کې کار کوي تاسو سره اندواني او چې کله د منځ ټیم شینو تاسو یو ځای کمپنی بند کې او شریک بند کې یو ځای کې نه پاوسات او شلمنټ چې مونږ ختم شي به کوله او کې د بته نه سم تاثیر جو سبب د اسلام قبول کی. هغه مونږ یو شی وسوي وي مونږ یو شی دویم پټیږي د منځنه مونږم پټیږي د منځنه دویم نه لګي د اسلام سره زمونږ سره نه لګي اسلام سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جبه کې الله او ناشنا سره شو په دغه لک سات کې د مسلمان شو. الله چې یو کار کوي بیا د مسلمانانو لپاره ډیر فائدمن ثابت شو په دې چې لار وته ټوله د خو او ځکه دې خو د علاقې سره نو دوته د دشمن ټوله لار خو چې کمزې کې جمع شوی دي سکه سنکې د ټوله وته خو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله نږدې شو دوی دي زیتا او هغه ته خبر راغی چې مسلمانانو خو روان دي. مسلمانان روان دي او 4.5 کسان وسره دین او وتختیدو د غرونو دي سرونو ته او د خړونو کې پټ شو. سو یو طرف تر سو بل طرف ته لاړو. خو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزی ته ورسېدو خبر وته راغی چې تختیدلی خو بیا ملاړ. نو هغه ځکه یو چینه د چغې ته ویل کېږي ذی امر یا ذو امر. نو دا هغه چینه د لاسه د دې غزانوم چې دغه سره ذی امر یا ذو امر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم التلار د محرم په میاشت کې د محرم د میاشتې اخرنی ورځ وی بالکل او د هجرت دریم کالو خو الته چې دینو د سفر د میاشت ټوله تیر کړي و.
سفر میاشت د ټول رسول سلام په ذو امر علاقه کې تیر کړی ده. نو دیږي کې دوه خبرې، یو ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول میاشت تیری وجه درجه د خواوشه چې کم قبایل لی کم باندچیان دي کاغوی سه زړه کې چې موږ په مسلمانانو باندې عملو کو نو هغه تم پته ولګي چې مسلمانان ګره داسې خلک نه دي، وی خو بیدار خلک د دشمن ته یو مې شوم انتظار کوي دا غوي په ځکه دا وړي غټه خبره چې د دشمن په ځکه یو مې آشناسي. دویمه فائدہ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حقدار نه دی چې موږ په د باندې هر څه قربان کو، چې هغه یو میاش د بچو نه لري، د خزو نه لري، د ملګرو نه لري، د خپل کور نه لري، د عيش او عشرت او نعمتونو او خوراکونو نه لري، او په دغه شړو زمګو کې یو میاش پروت دی. سره پر اخر پروت دی، هغه کومه بچي وخته، هغه کومه کرسي وخته، هغه دغه وختو چې د انسانيت او د مخلوق الله د جهنم نه بچ کې او جنت ته بوزي. دې لپاره یو میاش تیر کړی، او دا بدن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک بدن د چې هغه په مکه کې پاسې دلې دی او دیار لسکاله د بدن چې ناس نه دی، بیا په مدینه کې او دغه قسمه حالات د دین سخت حالات چې په مکه کې تیر شوی دي او بیا دغه نه سخت روان دي په سیرت کې بعض واقعیت براشي. ته پاک ورځ ودرې د بکم ورځ چې ملک الموت راغی او سایت واغست په دې عمر کې، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم د سلويختو کالو چې پیغمبر شو او دیار لسکاله په مکه کې تیر کړی دي، نو څومره عمر شو؟ 53. او دا دریم کال د هجرت یې نشپک 50 کال دی انسان عمر دی، شپک 50 کال، او هغه یو میاش په شړه کې او په دې علاقو کې پروت دی لپاره چې مسلمانان کامیاب شي، الله اسلام او مسلمانانو له عزت ورکړي. شپک 50 کال یو انسان عمر او یو خزه نه لکه څنګه چې موږ یوې خزي پوزي لره وستیو، یوې را باندې هغه دین دړي وړي کړي، دو بچو را باندې دین دړي وړي کړي، ټول د پسې شاته امتو د خزي وی د بچیو خپلوانیو خېټه وا هم انسانو څنګه موږ انسانان دغه باوجود د ټول صبرونه در دې لپاره چې الله د مخلوق بچ کی د سنه د جهنم نه ځکه الله سوی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين وتعالى وجد هذا څنګه رحمت ته رحمت دي چې ټول عمر په دې کوشش کې تیر کړی چې دا مخلوق جنت ته لاړ شي، پیریان دي او که انسانان دي، خو رحمت شکر موږ لپاره الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي چې صرف یو پر دغه مبارک مخ وینو او دغه مبارک بدن وینو او دغه مبارک انسان وینو، دغه د خوږی خبري وورو کم چې زمنګ د هدایت لپاره دومره سختي تیری کړې دي. نو یو میاش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سفر د بکم ځای کې تیر کړه، په ذو امر علاقه کې تیر کړه. هغه نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی مدینه ته. په دغه ورځ کې یو واقعه را پیښه شو او هغه د کعب ابن الاشرف قتل او دغه مرداریدل. د ډېر فائدمنه واقعه ده او په دې کې ډېر عبرتونه او درسونه پراته دي مسلمان لپاره. کعب ابن الاشرف سخت يهودي سخت او اسلام او مسلمانانو سره د پښان دښمنی په يهودو کې چانه کوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنگو الله پسې به بدر دی وی مسلمانانی تنگول د مسلمانانو خزي تنگولي ډیر جرمونه به د کې را جمع شي. د خپل خاندان چې دغه ته لکی قبيله الطي او به باغی کې یو شاخ ته بنو نبهان د داغې نه دی او مور په بنو نذیر کې ده. بنو نذیر چې کوم يهود
بی انتها مالدار انسان او دومره خایس ول الله ورکړ او دومره خایس چې په عربو کې چې وکړه چا په خایس باندې مثال ورکوي د څه خيستو لکه کعب بن الاشرف او دا دلیل دی په دې باندې چې خایس د جسم فائدہ نه ورکوي کله چې خایس د ایمان نه او دې ډیر بویني او کله مثال وګوره بلال رضی الله عنه تکتور نسب کمزور او باډی نم کمزور خو هغه انسان الله ولا زینت تصور کړو د ایمان نو څومره خسته شو کعب ابن الاشرف بانتها خسته انسان او د خایس مشهور په عربو کې خو چې ایمان نو هغه خسته انسان بدرنګ شو خبره ده چې بل صفت پته کې د یو خو مالدار او ډیر زیات دیم د چې مشهور او دریم د چې ډیر بانتها خستو او سلورم د چې ډیر تکړه شاعر او دسی شعرونه به نوی چې سوچ به کو چې ته سره کېناستي او بده توی چې شاعري شروع کړه د قشم به شروع کوله او پای کې به درېدونو په منځ کې تمره خو دې تکړه شاعر چې کله دته خبر را ورسېدو چې مسلمانانو د بدر په غزا کې د قریش هغه سرداران او هغه مشران مردار کړي نو چې کله دته دا خبر را ورسېدو دا خبره وکړه دا زه رښتیا اورم حق هذا خبر رښتیا ده هغه ته رښتیا ده وې دا خو د عربو مشرانو د کم چې وجل شي اشراف العرب وملوك الناس دا خو د خلکو بچیان او معمولی خلک خنو زړه د پلاوی قسم خورم کدی محمد صلی الله علیه وسلم پر اشتیا دا کسان وجلی نو به زمونږ د پاره د زمکی د دې شانه د ملانه د زمکی د خېټه وره چې دومره غړ مشران دي سړي ختم او معمولی مشران نه دي بیا موږ په دنیا کې سکو خو بیا هم انتظار کوو چې کې دي چې دا خبر دروغ خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی مدینه ته او دته پته ولګی دا چې او دا خبر خو رښتینی دی نو بیا دا صحیح دشمنی اگر اخکار شو اول کاری دا شروع کو چې پیغمبر پسې به اشعار وي او په دې اشعارو کې به هغه په بدو صفاتو په بدو القاب سره یادو دا ګستاخی کوله دویمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دشمنانو صفت به کو په شعر او شاعری کې دریم د اسلام دشمنان به په شعر او شاعری سره ګرمول چې دوی را ګرم شي او په دې پیغمبر او مسلمانانو باندې حمله وکړي سلورم کار د مسلمانانو خزي به په شعر او شاعری کې یادولې د دې لپاره چې دوی و شرمېږي او صرف داري چې دغه کاری کړي په قریش پسې د مدینې نه مکې ته تلو د مدینې نه د سور شو لړ مکې ته نو الته دی وکسر دیره شو المطلب ابن ابي وداعه هغه سره دیره شو کار به سکو د دې کعبه خو ته ورغه اشعار به وی او هغه مشران به یادول کوم چې مردار شوی وکم ځکه په بدر کې نو د مشرکین قریش به دومره متاثر شو چې هغه به جړا شو په شعر او شاعری کې به ته د دوی نه بعد ژوند چې دی به موږ له څه فائدہ راکې د دوی د دنیا نه تلونه بعد نو په شعر او شاعری کې به دا خبره را دولې او دا غویا غم را تازه کو دومره باغوی متاثر شو چې بجړه بشو نو بیا به جذبه د انتقام غس شو هغه به خډې رشوا ادبوتی بس تاسو مرګرم که حمله کویو کې حمله تر دې چې ابو سفیان د دنه ته پوسو کو مشرکانو په وخت ابو سفیان رضی الله عنه نو مسلمان شوی وی ته خو اهل کتابو کې ته خو يهودي زمنګ د دین غوړه دی ک دین د محمد صلی الله علیه وسلم او دغه د ملګرو غوړه
او د کم یو لار صحیح لار ده هغه ته انتم اهدى منهم سبيلا لار ستاسو نه غلار ده ګوره مشرکانو ته وي خباست ته وګوره لکه څه خو په اهل کتابو کې ته خو پته چې مشرکان خو بالکل به باطل دي اهل کتاب لبيام سنه ساغه خبرې راټینګي کړې دي چې هغه په تورات او زبور او انجیل کې شتي سنه ساګر کډیره به تبدیلی کړي خو بیا هم تر لګیو مشرکانو ته چې تاسو د مسلمانانو نغوري او د دې مسلمانانو تذکرہ تاسو په خپل کتابونو کې بار بار اوریدلې الله آیاتونه نازل کړو ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آیت نګور هغه کسانو ته چې ورکړی شوی ورته برخه د کتاب نه یعنی اهل کتاب نو دوی ته د يهوديانو ته تورات راغلی نو ایت نګوري دوی ته سکار کوي ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويدوی چې دي د کافرانو ته به د مشرکانو ته وي دوی غوره دي د مؤمنانو نه په لار کې او په هدایت کې نو دا الته دوی را ګرم کړو ورته تاسو خې تاسو غوره او به راغی مدینه ته واپس چې څنګه راغی مدینه ته واپس نو اشعار له زور ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بدر دي او د صحابه کرامو بیبیانی به یادولې په خپل اشعارو کې نو ګوره کعب بن اشرف کی یو بیماری نه ده ډېری بیماریانی او ډېر جرمونه د کړي یو خو دا کړي چې دشمنان د اسلام را ګرم کړي دي دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنگ کړي هغه بسې بدر دی ویلي د مسلمانانو خزي یا د کړي دي او د نور ډېر نقصانات دي چې هغه د لاسه شوي دي اله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلینو دا خبر راوت ملی بکعب بن الاشرف سوق با د کعب بن الاشرف نما دمکی ولي يا رسول الله فانه آذى الله ورسوله تازیت رسول الله ته د الله پیغمبر ته خاغه دي مسلمانانو خو نو چې پیغمبر دا خبرو کې وغلی پاتې سوق دې چې د کعب قصه ختمه کې مخامخ هم سوق ناشتي دا مخامخ چې کم ناشتي دا غدي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله په مؤمنانو سړو کې سړي دی هغه لوزي رښتینه کړي د کم چې د الله سره کړو نو هغه سړي نه زو مخامخ څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلینو دا ټکی ووت چې ملی بکعب بن اشرف سوق بکعب نما د مکی په دغه وخت کې یو ځوان تنکي ځوان محمد ابن مسلمه رضی الله عنه غبا سیدو یا رسول الله زبو کما انا یا رسول الله زه تاسو څو غواړئ چې ختمي کوم رسول الله ته نعم ختمه به ويا رسول الله اجازه را کړه ختمول اجازه ته ويا رسول الله خطاب سي بسويما ځکه چې جنگ خوې دوکې ته جنگ څه ته وي دوکې ته وي نو پتا به سي یا رسول الله څخه خبري کومه اجازه ته یو اجازه ته د ځان سره نور داسې ځوانانو کتو یو دیشو محمد دویمو عباد ابن بشر او دریم وسرو ابو نائله چې د خپل نوم سلکان ابن سلامه رضی الله عنه او دای بګړي قیمتي سره مرګره کړی د ابو نائله ځکه چې د کعب بن الاشرف رضائی رور دی او بل وسرو الحارث ابن اوس رضی الله عنه او بل ابو عبس ابن جبر رضی الله عنه نو محمد ابن مسلمه یو عباد دویم ابو نائله دریم سلورم حارث او پینزم ابو عبس نسو کسان شو پینزا خدا پینزه دی سیدی لکه پینزه سوا پینزه دی سیدی لکه پینزه سوا چه تا پا دی نسبت و تنگو رئی چه لکه زمان چی پینزه کسان شی
دا 15 د سیدی لکه 1500 ځوانانو د ذمہواری په سر واغسته چې یا رسول الله موږ به دا کار وکړو. سید وی کوي رسول سلام محمد ابن مسلمه ته مشر شو ته دې کار سه مشر دا کار به ته انجام ترسه. هغه په ځل کې بیا مطمئن و یا رسول الله اجازه ته زما سویم ګره پتا پسی او ته وای ځا اس خبره نه نو دیږي کې یو فائدہ هغه ده دا کومي خبرې چې روانې دي د کړي دي نو دغه د کفر خبرې دي نو د څنګه کړي او د ولې نه کافر شوی. علماء دغه ډیر جوابونه کړي دي. یو جواب دغه د دې چې د دې سي واضح خبرې نه دي کړي د کفر بلکې هغه خبره تورات او کړي ده نو بدینه کافر کی. دویم بعض علماء دا جواب ورکړي چې د اجازه د ته ملو شوی د چا طرف نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه نو ځکه دینه د کافر شوی په دې خبرو سره. نور کې دا خبره بل مسلمانو کې نو هغه به کافر کی. بل مسلمان په هغه وخت کې نه کافر کیږي چې کله به کافران زور راوړي. بعض علماء الله ډیر اوچت ذهن ور کړي وي په د باندې زور زبردستی شوی ځکه دا خبرې کړي. سړی حیران شي چې کعب ابن الاشرف په دسه توره غونه دی خو د سر چې مات د پیغمبر مبارک یې سوې غړي وړي نو کوم ځکه زور زبردستی وکړه. وی زور زبردستی دي سی وکړه چې هغه د اسلام سره دومره دښمنی شروع کړه چې د مجبور کو دی خبرو ته. نو دا یو قسمه څه شو زور زبردستی اگر کدا جواب لګ دي سي وګدره تو شوی دی خو بیا هم ډیر فائدمن جواب دی. نو دغه مشهور جوابات دي چې علماو کړي. کله چې دی لار محمد ابن مسلمه رضی الله عنه لار د کعب سره ملاقات وکړ. د کعب کور ته سړي اقلای وسم شتي په مدینه کې لار شی عبرت واخلې ان فی ذلک لعبره ای کې عبرت وسم د شي قلای جوړ کړي وا چې وس وتم تور شي حیران به زچ کله اول پر د قلات لاړ او ما هغه ابادی ولید او هغه کمرې ولید کوم چې د جوړ کړي واغ سوار لسره په سوار لسو کالو شو وسمغه ابادی پورنه د ولیدلې سیاست ولیدلې دومره مضبوط خو ابادی و او دومره پلن دیوالونه چې ګاډه بل پاستلیش او په ست طریقه سره هغه د کمرور ته دروازې جوړ کړي دي او په ست طریقه د کوزیدو د راوتو انسان وته حیران شي. نو ډېر سخت مالدار انسان بانتها خود مسجد نبوي نه لري وډیر د خوښ د کورونه ډیر شو هر سن نږدې شو په هغه کې خلریو باغونه په خو شاکه ټول وسملته باغونه شتي وسم چې لړ شي ویني نو خو شاکه وسم باغونه د کجورو او باغ ځکه بده وسیدو. نو کله چې بده پسې محمد لاړو او د سره ملاقات وکړو وته وی دا سړی نه دی اشاره رسول صلی الله علیه وسلم ته وی دا سړی چې راغله دی نو زمنګ نه مالونه واړی او ستړي کړو او غریبانان شوم د دلاس کعبه ته صبر وکړه نور بر سرم ډیر څه وشي دا خو له ابتدا د صبر کو ګوره مخه ته موږ د تویل چې ځان نه قمقلان ما جوړوي او دې سړي به مزه دې خبر نه یا مخامخ چې کوم سړی دی باغ باندې خپل ټول دنیا قرباني او ته لکه صبر وکړي علاج بدلو کی یخ بکی اجله دا بڑا سوار سب بدلو بس هغه ته مخ تابعداري شروع کړی دا محمد ته چې مخ تابعداري شروع کړی دا اوس واپس کېدی خو تیم نشو لکه چې یو پر اعلان کړی او څنګه واپس شو خو اوس دې سیده چې په انتظار ناشیو چرته څه حادثه براشي هغه انتظار کیو هغه دې زمانه سغواړي پرې دې هغه نه او زما خواله راغله سوي وي بس غریبانه شي نو یې سو وي کسه کجوري راکی قرض یې منګل راکی کجوري و دې چې کجوري نه چې معمولی کجوري خو کافی
تقریبا بعض سیرتونو کې دغه مقدار تقریبي مقدار لکه 200 کیلو یا سکم 200 سره پاسه 200 کیلو کجوري زموږ پکار دي هغه ته در به کم د کجوري خو په دې شرط چې شیخ وبر سره غاڼه کې کنه ای سبل ته زما کجوري واپس را نه وړي نو بیا ناغوتی ایو شین تريد تسیشه غواړي چې موږ یې درکو وي خپل خزي ما سره غاڼه کوي او په دې به تاسو یو فائدہ به تاسو ان شاء الله ذکر کوم خدا خبر دي چې یاد ساتي وي ما سره خپل خزي چې دغه په غاڼه کې کینه وکنه ما سره بناشتي کته سو زما مال را نوړو خزي تاسو نه لاړي ناغوتی ناشنا خبرې کې خزي مونږ ته څنګه پریدو وانت اجمل العرب او ته عربو کو په ټولو کې خسته انسان دې انسان سره خپل خزي پریدي ناغه ته به دې سکارو کې خپل ځامن ما سره غاڼه کوي هغه ته ځامن د سره څنګه مونږ کینو سباله به ته خلک وی چې مړه دومره بے غیرت خلک چې وسو کجورو د لاس تاسو غاڼه شي یو څو کجورو د لاس دا خو به زمونږ لپاره بیا شرم شو هر وخت کې به زمونږ د بچو ته خلک دا خبره دی خو دې شي کار بو کو چې مونږ به تاسو خپل اصلاحي کیدو کوم کجوري راوړي سید کرام نوړي یو اصلاحي ته پاتې هغه دې سید لوز وسرو کو زو بیا راځم او ته سید راشي بیا مخې ته کار وکړو بیا ابو نعیل راغی قامت واستې بده کی قیمتي دې ولي د دغه رضای رور دی ایمان دی ته وی چې دې ته به نه ګوري چې د مخامخ سوق دی ابو نعیل رضی الله عنه چراغ نو هغه بالکل د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه خبري شروع کړ اول خو دوی کیناستو ته پته چې کعب په اشعارو کې ډېر تکړه دی په شعرونو شاعري کې نو دیو سرم کیناستو شعر او شاعري دلم ډېر خورت ابو نعیل یو بل سره یو اشعار وي به وتی د اشرف زوی تباشي وي زبل کار لراغله او ته څه کار دی ولي وزر د خبره کو خو پټه به ساتي وی بالکل پټه امانت چاته وې نه وی نه چاته نه وی دا سړی چې راغله اشاره چاته رسول صلی الله علیه وسلم وی دا سړی چې راغله دی موږ په مصیبتونو کې اخته شوی عادتنا العرب عرب رسول دشمنیانی شروع کړی دي ټول راته یوځي شوی دي او زمونږ نه تجارتونه بند شوی دي مالونه ختم شوی دي بچي وږي شوی دي موږ ستړي شوی تنگ شوی ډیر وخت دی یو بل سره باسو کو بالکل مقشن خبر روانه کوم چې محمد بن مسلمه کړي بیا ته اخر کې دغه ویلا ابو نایلوی زما سره نور مرګریم دي او غوم زما په دې سوچ کې زما په دې رائے دي نو زه ته په سره ولما او بم تاسو ملاقات وکي نو دا چې تانه به متاثر شي نو بیا به موږ په مسلمانانو کې دنه کار کوو کار کولای شو کړ نو دې سملګری به دراول هغه صحیح دا خو ډیره زبردست خبره وکړه نه دی خوشاله شو چې یو خو مخ کړه غلم او دای سویم شو دای دویم شو دوی نور عمر ولما یعنی مطلب دای چې لار مونږ ته لار خصه پاشو کولاو شو چې دې کسان پکې پیدا شو کومه ته چې سړی نور کمزوري کی خفایده من خبره پکې دا وشو چې دوی د یوسف پیری تګ را تګو کو محمد بن مسلمه راغی یوسف پیری د ابو نایلم راغی ناغتی مطمئن شو نو دوی چې به ځان سره اسلحه راوړو هغه بنه یریدو او په خو دا طریقه وا چې کوم سړی به تورا چولې او ست ملاقات لبراغه نو دا به حقیقت او دا به واضح خبره وا او یعنی تقریبا یقیني به چې دا سړی زما وجود لراغله الا بس حالاتک نو د دې سره چې ملاقات کې د کعب سره او به تر مسلمانانو په ټولګي کې او اسلحه راوړي بنشي کی لازم بشي کی چې اسلحه دلته څه کار دي خو کله چې دی یو بسره د خبري او ناس ته پاسته نو دې مطمئن شو چې دا شړی ماته سن وای دوی ماته یې سم نه وای نو دې سخت خوشاله او ذکر روان شو د ربيع الاول میاشت وا د غزوه زیمر په کوم میاشت کې شي محرم کې او یوم میاشت رسول صلی الله علیه وسلم کوم میاشت سفر میاشت نو په سفر په څه کوم راځي ربيع الاول
د ربيع الاول میاشوا او سوارلسمه شپه یعنی سپومې بالکل سوا پورا وا او رڼا خته زوا دوی اراده د ختمولو وکړه لاړو پر رسول سلام په سیده ځوانان وی رسول الله نن اراده ده او ښا روت رسول سم دوی سره پیاده دي بقيه دي مقبري پورې راغی او بیا ته ينطلقوا على اسم الله دلانو مول يوزي او بيدوي اللهم اعينهم يلا مرستو کړو واپس کور تراغه بیبيانی وی چې څنګه کور تر نه وته او په منځه شروع کړو دا وی د واپسې پوری او دعاګانی وختي الله مسلمانان تلی ته کامیاب کا تغزوانان تلیو نه کله چې دی ورسېلو د کعب ابن الاشرف دی قلاته ابو نایله وتر بهر نه आवाज وکړ دغه دی رور دی نو په دغه هغه ډیر مطمئن چې دا سره ماته سنوي نو ډیره پاسې او د واده اولنی شپې وي ډېر خسته انسانو د خزو سره ناسته پاسته ډیرو نو د اولنی شپې وي او د عربو خسته زنانه هغه د رواده کړي په دغه ورځو کې دا غي سره پروتو او आवाज ته بهر نه راغی اسو کې ابو نایلم څه چلله لګ راوځه کرا کوم شي زموږ سره کار دي اخذ یو تی چرته رواني د دې ضروري انسان وو د کعب ډیر ضروري انسان روان شو چرته چې اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم د دې आवाज نه د ذکر لکه ویني چې د ساسي کوم आवाज باندې ته आवाज شو دې سړي په आवाज کې چې چلې اخذ وته وي ډیر خيار خزو आवाज یو پیژند چې دا आवाज چې ته سو کینو هغه ته وخندل وي دا زمارور دې زما رور راغله دی ابو نایله دی وسره زما بل رور دی محمد ابن مسلمه دا خو ټول زما خپل خلک ته وی ابو نایله وسره دی ابو نایله خو هغه انسان دی زې پیژنم په مرګرتیا کې چې غشي ته مخامخ کې د توري گزار ته مخامخ کې نغې ته مخامخ کې په مرګرتیا کې د صفت پاګه کې پروت و د معلومه وی دا خو دې سي ملګری دی دې سي ملګری چې تو زما د پاره دی توري ته مخامخ شو د خپل سر جدا کړي بدن نو مخامخ کی نه چې به زما روري درزات او بل د چې زمو خو غ پلین جوړ شوی نو ماته یې سمنو ته بیغمه شزر اعظم هغه ته صحیح ابو نایله د نور مرګي ټول پوکړو دې چې راشي دنه سخت خوشبوزي وجه دا چې دا خو مالدار انسان دی دویم چې دی کله د خزو سره ملاقاتونه کوي او دی ناوی راوستنه لازم به د سم خوشبو لګولي او د خزي بم سم خوشبو لګولي دا غینم د خوشبو راغلي په وخت کې به د خوشبو خلکو په وختو کې لګوله په ګیره کې به لګوله نو دنه ډېر زیات خوشبو زینې چې کله دی راشي نو زبده ته مجره دې سناشنا خوشبو دی لګولې ده زبین نکم ستاره سر نو دی بوې چاو نو زب په یو موقع باندې رانی سم خو مضبوط دی وختونه او به تاسو ته اشاره کوم مخکې کار به تاسو دی او ته سید کعب راغ خبره تری رواني وي خاصنګ خیریت او بس ابو نایله وته دی دغه پوری ورنشو دی شعب العجوز پوری یو خو له یاد کې ولا قوی دي چې چکر بو ته څه کوي کب شپم لګو ملګری مراغلی او دا غنی نی ملګری ټول او دا خبرم خو کړی چې نما سکارت کپڑے برابر کړو وخته برابر کړو روان شو نو د ابو نایله وته په لار کې وی یره نن شپه چې ما کوم خوشبو بین کړه د سیمه چې ته په جون کې نه دی بین کړي نو کعب وی د سینې دي سره وېسته فخر نه وی ما سره چې کوم خزه په دیش په پرتو کنه په عربو کې د زنانه نشته چې د خوشبو دي څنګه چې دا غینه دي څنګه زمانه خوشبو نشي زیدی خې سره پروتو ابو نایله وته دا سر د لګ بین نه کوم ډیره مزدار بین او ته بینې کې ناصری راکته او دوله په دې سر باندې لا سونه مرخ کو دي په دې وختو بینیم کو صفت ولو کو سناشنا خوشبو ده به دې روان شو دي سوخ روانو کب شپې لګاو
بیا وته بنایله وي ډېر خطرناک خوشبو د منګه مجبوره کړی او پیر بیا بین نه کوم چې بینه کنه خو به خوشاله دوی کې دا خوشالي خبره واست خوشبو لګي مرګره دي صفاتو کې جره د سینې لګرا دي خو کې چې بین کوم کې ډېر مزدار بین ستاسو کپړو نه راځي نو ته به دې سره خوشاله چې خپه بشي چې لمنګم سو کې چې دومره خوشبو لګولې بچا لګي او دا خو مشر سړی دی سید دی په مشرانو کې دی خو په صفات ډېر خوشالي ویا واو بینه کې کنه ناغه به بیا چې دا سر راکته کو دوله وخت بین کړو لا سونه به سره راخ کو دون هغه مطمئن شو بالکل چې هیڅ مشکل نشته سوخ دي شلاړو مقزي ته ورسو وګب شپ کې به وته وي خپنه شو دی بین مجبوره کړې مې خوشبو یو پیر بیا بین نکو هته بینه کې ګندې کې سدي سری ودراکته کو دا دوه له سونه بګي خو دي او چې څنګه ولا په دې وختو کې د لاسونه کې خودو او پته ته ولګي چې در سر زما په قبضه کې پور راغی आवाज یو کوی د الله دشمن دنه بچ نشي وای بچ نشي د الله دشمن تاسو نو واغ ځوانان فاختلفت عليه اسيافهم د تورو د گزار د هر طرف راغی سم حلی وسره په دغه لکسات کې وکړو خدای سره دې پوره مړ نشو ندی محمد ابن مسلمه سره یو غشه دن سره وړو هغه شه د په خېټه کې ورمنډو دومره زور ول ورکو دا دې غټ زور غواړي وره دومره زور ول ورکو چې شاته په ملایتي وېستو دا ال په اساني سره وځي چې تیر لري نه راولي ولینده کې به صحیح لګي خو چې کړي یو سړی ته مخامخ ولاړ یو ته سو کوی چې د په خېټه کې دا غشه ومنډو په ملایتي وباسه آسان کار دی د چرګ نه چاړه نشي وېسته چې چرګ د رسول درګي په طرف کې نه بس دم زور غواړي نو به چې انساني نو دا دغه وی زور ورکو او د په خېټه کې ورننه وېسته شاته په ملایتي وېسته وی دومره تیز چغه کعب وهلی دا په دغه ټیم کې چې په خواوشا کې څومره قلاګانې وګور انا کې د زی ګوره دوی دې لري زی ته بوله د کورونو نه دیسی आवाज د دن راوته او دیسی چغه واله وي مړی کړما چې په خوښه کورونو کې ټولو کې یو کوروم دیسی پاتې نشو چې ور پکې نه بل شي یعنی ورونه ټولو بل کو رڼا کړی چې چلو شو دا خو سم आवाज راځي ولا څوک په دوی کې الحارث بن اوس رضی الله عنه د ملګرو د تورو په دې گزار کې لګیدل ځکه چې هلته کله دوی د الله د دشمن راټینګ کو او आवाज کو ابو نایله چې د الله دشمن دنه پاتې نشي نو دوی اچانک حمله کړي باغ باندې او سختي گزارونه ور کړی د عملی به کړی په دې کې د خپل مرګره الحارث بن اوس رضی الله عنه سنه زخمی شو او دوی چې واپس کارو شو سری دي جدا کو او د ځان سره راغسته واپس روان نو دوی چې کلی علاقه ته ورسېد العريض علاقه ته کارجن علاقه د العريض مدینه خوا کې بل چې کته دغه سر نشته حارث مرګره زموږ چې شو دا شاته پاتې شوی زخمیو کې دي شي راځي دلته پاتې شوی بس دوی ته تل کې نهستو انتظار وته کو په دې کې چې دینو اگر هغه د دوی په دې قدم په دې نقشونو په سر روانو او دوی تر ورسېدو خپل مرګره د ځان سره کولاړو نو څنګه چې دوی مسیح نبوي تر نږدې شو د بقیده مقبره ولیده نو الته په زور تکبیر وی الله اکبر رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه وروته خوشاله رامنډي والی ویلي اثر وته نو ویداده رسول صلی الله علیه وسلم افلحت الوجوه دا مخونه دي کامیابی وی دا بدنونه دي کامیابی هغه ته وجهك یا رسول الله استاد مختم یا رسول الله ابه ودا سر دي شي رسول صلی الله علیه وسلم ویدا یا رسول الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله شکر ادا کو به چې وکړو حارث رضی الله عنه په زخمی شو دغه په زخم کې خپل لاړې مبارکي ولګولې
الله ولدي سي روغ بدن به ورکو د غزې دي سي روغ شو چې بیا د تکلیف د غزې نه راغله ځوانانو خپل کار ختم کو ذکر الله سوي د دې سړو مبارکي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله لوزي پورا کړي د دې لپاره مې ته دا ایتوي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الله بعضو به خپل کارونه ختم کړي او بعضو په انتظار دي دا غزوانان دي چې صرف یو وینا باندې من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله كعب نو مسو خلاص کی الله او د الله رسول ته عزت رسوله او هغه ویناو سره ولا راوړو د څومره غټ انسان د څومره زورور انسان د څومره خيسته انسان او د څومره مالدار انسان او د څومره جبور انسان اثر راوړو یا رسول الله لسان الحال داو لسان الحال د حالاتو داوي چې یا رسول الله دا خو معمولی ده که زمونږ د سر غواړي دا بدلم دلته غوس کو دربه کو ده دا خو دشمن سر دی دا خو مونږ ته جدا کول څه ګران کار نه دی کته زمونږ د سرونه غواړي دا به دې کې پوری کوس به دلته مخې ته کیدو چې دا زمونږ سرونه دی یا رسول الله هم دوی ویلو دي مسلمانان ویلو یا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت یا رسول الله زموږ په مالونو کې دي څه خوخي هغه واخله او کم چې نه خوخه هغه پرېده زموږ په زمکو کې چې څه په کار دی غستای زموږ د کورونو دستای دي زموږ د بچي مالونه هر څه قربان دي یا رسول الله هم د قشانوا دا صرف خبرو ولا نه دي قول وفعل د دوی وینا به د فعل نه مخکې کېده او فعل به د وینا نه مخکې کېدو یو نن سبا مسلمانان دي خبرو ټاکوان دي د سیب د خبرو وای خو عمل نشته د عمل کمزورتیا او صحابه کرام هغه خلک دي چې فعل وینا او فعل قول او فعل د دوه به دغه یو زیو وینا به مخکې کېده د فعل نه فعل به مخکې کېدو د وینا نه او تاسو به وری در روان سیرت د قربانونو ډک سیرت غزوه احد او احزاب او فتح مکه او بیا حنین او څنګه قربانیان دي انسانانو ورکړي دا خو معمولی خبره کوم تاسو وریده د کعب وجل سدي معمولی خبره ده څنګه خبره نه دغه خلکو په مخ کې دلته یو سوال زړه کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم يهود بنو قينقاع طول وستي د مدینې نه نو صرف د کعب ابن الاشرف ولې مړکې د چې کوم خاندان دی یا د چې سره تعلق ساتي بنو نضیر هغه ته ولې سنوي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو امر یو کو بنو نضیر ټول یاد کړي نه صرف دی نو داغه جواب ده چې بنو قینقاع ټول متفق شوی ظاهری دشمنی کې ان دشمنه خو نورم دي ټول دي خو دي نورو يهودو دي ښکارا دشمنی هغه نه کړي خصوصا چې کله يهودو ته پته ولګیدا چې کعب سحر چې کړه دوی را پاسې جوګو د کعب بن الاشرف بدن پروت ته سری نشتی نو پته وته ولګیدا او رعب پر پریوتو سخ ویریدو چې دا انسان خو ګره په دې طاقت استعمالولو کې دې صبروم نه کوي که مخالفت ولو کنو به دې نه پریری نو خو ویریدو سخ ویریدو خو چا پکې د خلینا اوف आवाज عمره ونه وېستو دغه جوړوي چې کعب مردار کو نو موږ ته سيو نو باغوي باندې غیر څه شو خډيره شو بالکل غلی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه غوته سو نه وي بل دې کې یو فائدہ څومره مهربانه پیغمبر دې صلی الله علیه وسلم چې ګناه د کعب د قومي بګی نه رانیسي ګناه د کعب د قوم نه رانیسي
خدغه د کفر او د اسلام خبرې دي بیا راشه زموږ په معاشره کې ظلم ته یو کس راولګید بلې مړ کو خو مسلمانان دي خپل منځ کې نو دی به راولګي هغه کس په تښتېدلی یا بنی یا پټ شوی یا بل څه وجه به وي نو دی به راولګي د هغه پلار به مړ کړي یا به د هغه زوی مړ کړي یا به د هغه ورور مړ کړي دا کم دین دی کم عقل دی دا چې کار دی یو کې ته پکې بل رانیسه قتل یو کړی ته وجنې بل په څه دلیل یې وجنې او څنګه یې وجنې نو چې کله دی دا کار وکړي د هغه طرف نه بیا داسې کار کړي ابتدای ده وکړه چې کله یو داسې کسې مړ کو چې هغه په دغه کې سلاس نه نو یې زده کوي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا طریقه چې کعب دشمنی کوي نو بدل یې د چا نه واغستو د کعب نه دلته یو بله فایده اهمه ګستاخ رسول صلی الله علیه وسلم د ده سزا څه ده او د ده توبه قبلیږي او که نه دا مسله خو تفصیلي ده خو زه به ته لنډ حاصل جواب ذکر کوم په پیغمبر باندې ایمان راوړه دا د ایمان هم رکن دی او د اسلام هم رکن دی او بغیر د دې انسان باندې د ایمان راوړو نه د چا ایمان پوره کیږي او نه اسلام پوره کیږي د ایمان هم باطل دی او اسلام هم باطل دی چې سو پوری منلی نه چې او د انسان پیغمبر دی د الله د طرف نه او سو پوری د قدر او احترام نه کړي ځکه چې الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم پیغمبر په مؤمنانو باندې دا غوی د ځانونو نه زیات حقدار دی زیات حقدار یعنی زما د بدن په ما دومره حق نشي څومره چې دغه انسان په ما باندې حق دی نو د ادب د احترام د واجب دی نو چې اوس یو سړی راولګي او د دې پیغمبر ګستاخي وکړي دغه سزا هغه قتل دی دا سړی که کافر دی خو کافر دی کافر خو واضح دی چې کافر نه کافر کیږي خو نه خو کافر دی او سزا یې څه ده قتل دی چې مسلمان ګستاخي وکړي د پیغمبر نو مرتد شو او سزا یې څه دی قتل دی هر حال کې سزا قتل او را بشي فتح مکه په سیرت کې چې کله مکه فتح شونو سی چل شي او پای کې وته سو اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معافي کړي و مشرکانو ته څوک چې پلاني دي ته ورغه معاف ته څوک چې ابو سفیان کور ته ورغه معاف ته ټول نو چې کله ورننه وته نو یو څو کسان د کعبه په غلاف پورې خچو داغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سبب بدر دی ویلي او ډیره تنگ کړو رسول صلی الله علیه وسلم دغه مړ کوي دغه مردار کوي وګوره ټول ته معافي کوي دوی نه کی دا دلیل به دی باندې چې ګستاخ رسول سزا سده قتل له به توبې دي مسلې راځو یو مسلمان دی ګستاخی وکړه د پیغمبر به توبه وسته نو بعض علما خو له دوی چې د توبه نه قبليږي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې خو صحیح خبره ده چې توبه د قبلي خو عند الله من به لازم مرکو په دنیا کې سزا سده مرګ دی هغه ما توبه وشته مستود الله مسکی توبه دی وشته الله وجه ګناه وبخي خو بیا بم د سزا سي هغه قتلي په دې کې یو بل فائدہ او اهمه زمونږ د ملکونو د خلک دي شور شغرب والدي یعنی چې یو خبره ازده کی به پسند پوره نه پوهږي چې د خبرې مطلب څه دی د ګستاخ رسول سزا هغه قتل له خدا سزا به ورکی څوک حکومت وخت خلیفہ زورور چې هغه مشري هغه سره زوري د دغوی کار دی د زموستا کار نه دی زموستا کار نه دی کعب ابن الاشرف د ډیر وخت نه لګیا دی پیغمبر پسې خو څوک پسې تل دی وجلوله ها چا ولېګل کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېګل یعنی مشر اړه نو موږ به
په دې کارونو کې د خپل طرف نه ګوتی نه و چې موږ به شروع وګو پرانی ګستاخی کړو مړې کنه د غیر شرعي طریقه ده خو سره دا وي نو څوک به مړکې څوک وته سنوي حکومت وته سنوي بس ستا غاړه ازادي ده قیامت پر ورځ الله چاره ته پوښ کوي دغه مشران نه به ته پوښ کوي تعالی په دې نه مکلف کړي چیر د مشرانو اسلام مطابق کارونه کو نو ته غوغا جوړه کو ته شور جوړ کنه ته بخپل حدود کې دنه پاتې کی او الله ستا په ځل علیم دی چې ستا په ځل کې سدي ستا غاړه ازادي شو بل مسله زمون په دې ملک کې د ډېر اسانه طریقه راوتی ده چې ګستاخ رسول ټاپول رواچو به مړکا د عوام خصوصا بریلیانو کې دا کار ډیر دی خصوصا په چا کې دی په بریلیانو کې اوس ګوري نه چې تاسو خبرو کړو دوی خلاف ګستاخ رسول لږی بل زرودونو تر وته بوډونه راغستې او چې وی ګستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا لکه نو څنګه اول خو دې ګستاخی ثابتول غواړي ګستاخی چې ثابت شي بیا هم زمو استا کار نه دی د وجه وینه مړکې څوک حکومت ته بدل نه اخلي بس و صبر کوا صبر کوا ذکر رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د نصیحتونه کړی دي وې دیسی بچایان براشي دیسی بچایان چغوی به تاسو سره ظلمونه کوي زیاتی به کوي مالونه بدن خوري او زما په طریقو باندې روان واضح حدیث زما په طریقو باندې نه روان و یا رسول الله نو موږ بس کوي صبر وکوي ځکه چې کته دي سوزي اجازه ته ملو شي چې خپل مرزي کو دي خپل کوي او غدي خپل کوي نو دنیا نظام ټول درهم برهم شو د قشن مسله د غم د قصاص چې سړی راولږي بل مړکی ندی بدل به نه اخلي ندی بدل به دغه وخت حکومت اخلي مشران به اخلي خو یې څوک ته پوښتنه کوي به پرې د الله ته د قشن زیناکار انسان چې واده شوی د سزا هغه رجم دی خو د زموسته کار نه د رجم کول د قشن د جادوګر سزا هغه د توري گزار د چې سر ته جدا شي خدای زما اوستا کار نه دی د قشن غل دغه سزا لاس پرې کول له خدای زما اوستا کار دا نه دی د مشرانو کار دی غټ علماء قاضیان حکومت زور لکه دوه خبرې دي یو دا چې هغه به د خبرې خپوره معلوماتو کی دویم د هغه نه به څوک ته پوښتنه نشي کولای چې تاسو ولې سزا ورکړه اوس که عام سره راولګي او یو کس مړ کی چې د جادوګرو موږ به چې سید یقیني خبره چې د جادوګرو د مړکو نو بیا اوس د خپل وان د چې د جادوګر و مړی کو هغه بر پاسې دی به مړ کی چې کنه چې هغه به خپل بدل اخلي حکومت نه څوک بدل اغستې شي نشي اغسته حکومت نه بدل چې زوري دغه نه څوک بدل نشي اغسته نو د یو فائدې د ساتي چې زمون کار نه لري چې روزو روډونو ته الټه مسلمانانو ته نقصان ورکو الټه د مسلمانانو مالونه تباہ کو او د کفر ټاپی ولګو په ټول مسلمانانو باندې دا طریقه په شریعت کې دا نشتی خو بیا موږ دا وایو چې د ګستاخ رسول سزا سده قتل دي کې ذره برابر شک نشتی ذره برابر شک پدې کې نشتی او والله بالله ثم تالله چې پیغمبر ګستاخیو کې او دی وجلې کې کنه زمون په دې جسم کې ذره برابر د د لپاره په زړه کې څه شفقت ناراضي دي چې لکه نه دغه شان ده ذره برابر ولی چې په دې انسان په شي خندلې دی او ګستاخی کړی ده چې هغه په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق دی زمونږ سردار دی زمونږ د سترګو تور دی زمونږ په مور بلر پسې کې څو خبرې وکي معاف کوي په خزه پسې خبرې وکي معاف کوي په بچو پسې خبرې وکي معاف کوي په موږ پسې خبرې وکم دي معاف کوي هیڅ خبره نه خو په دې کې چې سره سر رعایت نه کوي چې په الله پسې خبرې وکا یا په پیغمبر پسې وکا یا په قران او حدیث پورې وخاند او زبرت ناس مخلو میچنګ کړي چې او دا ډېر خسړې دی جی خو دا یو کار به کې وران دي دغه گزاره نشي کېږي
لکه څنګه چې دی بيدینو ته دا وایي دا کم چې وی چې تاسو څنګه دې خبرې کوي او دا ظلم دی وای چې ستا مور وکنزم ستا په مخ کې گزاره به وکي او ستا خور کنزم گزاره به وکي وای په دې یو کنزل باندې زموږ په دې پښتنو کې چې ډیر وخت راځي یو کس راګي د بل مور کنزلی ده هغه کې په سونو مړی شي دا راګي هغه وجلې را لګي دا وجلې ده چې د سدلسه د یو رپسې د بل مور کنزلی ده بس نو چې تاسو د مور لپاره دونه تاسو کوی نو د پیغمبر لپاره خو به غیرت پکار او پکار دلته بل مسله هغه ده چې تاسو دوه خبرو ته یا دریو ته سوچ وکئ یو کله چې د مسلمانانو زنانه لاړه دا يهودي زرګر پسې نو غوې د سې کوشش وکړو هغه د پردي د ختمولو دویمه کعب ابن الاشرف په خپل شاعري کې د چا تذکره وکوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د بیان د دین د واضح شو چې د يهودو سوچ هغه یو د جنس او جنس بس زناور دي دوی ته ویل کېږي زناور د يهودو نصارا دغه زموږ یو استاد ما به څه کتابونه ویل هغه څه علاج د پاره تلو انګريزانو ملک ته بیچاره زه ته پوښتنه ورلم موت ما شیخ حالات څنګه وی چې خیته مکتو جنسو چې مخته مکتو جنس شاته جګوري جنس غسته جګوري جنس هر طرف کې جنس وی کل حیوانات یو طرف ته جنې لغړ روانه بل طرف ته لکه جنې نشته یو بل خولې دې طرف ته چې بورډ ګوري یو په بوډي لیکلي دي چې دلته کلب دی او دلته ډانس کیږي او دلته جنکۍ ملاويږي چې شاته ګوري بل څه قصه روانه ده په پارکونو کې ځان له خلک ناشتي په لارو کې شو کې ځان له ناشتي ځکه یو کس قصه کوله ویزه فرانس ته تلوم او په ګاډي کې روانو په پول باندې نو تاسو خر کړی د پول په دی غاړه کې بازو پولونو په دی غاړه کې د پیادو د پارزه جوړ کړي نو په دغه نری کوسه کې لار کې الکو جنې بالکل لغړ څنګه الله پیدا کړی دي زینای کوله نو ما کسره دا ګوره ما ته وخت د روزانه به ته نه صبر وکړه یعنی خلک دا باز راشي د انګريزانو سی په یورو کم زی ته ورسېدو موږ ته پدر کم زی ته رسیدلی روډ په غاړه باندې لغړه خزه او لغړ سړی لګي د غزي ته رسیدلی دي زموږ معاشري وګورئ چې ته عزت پته ولګي ته د پاکوالي پته ولګي نو دا د يهودو غټ صفت دویم د يهودو چالوم دی چې دوی په دې منځ کې د خزو د قصه عامه کوي ولی لکه څنګه چې صلاح الدین ایوبی رحمه الله وی سبحان الله ډیر ناشنا خبره کړې وی په کومه توره باندې چې د خزي سورې ولګي د توره کار نه کوي په کومه توره باندې چې چا سورې ولګي د خزي سورې ولګي د توره کار نه کوي نو زه دا وایم کم زړه چې د فحش تصویرانو او فلمونو او سندرو سره او د غلطو رابطو سره او د غلطو تعلقاتو سره دت شي دی به د ایمان سره سکی نو د يهودو غټ دغه میشن دغه دی او ډیر حد پورې کامیاب شوی دی په هر میشن کې دوی فیل شوی دي جنگ دوی نشي کولای موږ سره الحمدلله مخامخ جنگ خو قطعا نشي کولای خو صرف چې مسلمانان خراب کړو کنه ای په دیږي کې خراب کړو د جنکو دا تصویران په موبایل کې چې ګوري ارزي کې تصویر دی د جنې رابطه اسانه شوي درانه خلک و شرمیدو والله العظیم درانه خلک و شرمیدو ما ته معلوم دي ما ته شخصي ز پیژنم چې غریب په دې سوچ کې دی چې ما لوګټو د کور خیال ساتمو لوریا خوري لګي هغه لکانو سره رابطه کوي دی يهودو درانه مسلمانانو په شرمونو او شرمو ایمانونه کم زی ته ورسید بدقه تناستی تصویر کته کو برکه تصویر کته کو برکه مته واقع به کړ زمانځل راتلمه او دوه ماشومان ناس عربیان او دوه په موبایل باندې سر دي سره کته کړو د کور مخ ته نازو پوړی باندې لپاس نو زه به ورخکار شو ما څه کوي چې موقته دنه
نو فلم روانو جنسي ما ته سو خبري ورولې نصیحت مې وته دا زینه وي وتختیدو نور زما وسره سي او عمرونه به دي شو 12 کاله دغه کیو د به ترټینګ کی جلوی شي دي کارونه د به رټینګ کی اديار له سکارو د عمر نسوار سکارو د عمر نه د قصې کوي مال به دا ګارانټي سو کرا کی چې د خپل خور ته سنه وي دا فلمونه چې وګوري د نه زناور جوړي کنه جوړي زناور دماغ نششي نشه بالکل د دې ټیم کې نه مور پیجنې او نه خور پیجنې او نه لور پیجنې او شوی دي سي اوس کو انټرنیټ ارچا سره چې ملي دي واقعیت کې نم دي دنیا واقعیت شوی دی ویلور سره زنا وکړه مور سره وی وکړه خور سره وکړه ابل ولینو دي پښتانه نه وسو رور د خور سره واده کړو لیدل کنه ولیدل لیدل کنه دا پښتانه نو مسلمانانو کنه مسلمانانو رور د خور سره واده وکړه د برکت د دقي انټرنیټ او فحاشي د چې يهودو په من کې خوره کړی ده نو د يهودو ډېر غټ چال لې چې منګه مصروف کړو بس کې په شهواتو کې او دویم کاری دا وکړو چې منګه مصروف کړو په نشو کې او زموږ ځوانان د پول لاندې ناسي په مقبره کې ناسي په باغچه کې ناسي او د قستنی وایي او دغه اشیاء سره یو هغه ته سیګریټ نیولې او دا سیګریټ ډکې د خبر دی چې په دنیا کې سکی د مسلمانانو سره نه خبر ته خبر دی چې قران او حدیث باندې عمل کمی درجه ته رسیدلې سو کې منی کنه منی غریب د خپل چرسو غم وړي خپل هیروینو غم وړي خپل پودرو غم وړي دا دغه طریقه وا چې د ډیر حد پورې پدې کې غوي کامیاب شوی دی الله دې زموږ د ځوانانو زموږ د خزو دی الله حفاظت وکي والله سبحانه وتعالى دې مونږه د فحش کارونو د فحش فلمونو د فحش تصویرانو نه دی الله مونږ لري ساتي په امن او امان کې دې سره زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او ان شاء الله پر روان درسونه کې به بیا غزوه بحران او دغه شان یو سریه زید بن حارثه دغه تذکره او دغه نه بعد بیا د په اسلام کې یو ناشنا غزا غزوه احد دغه سیرت به شروع کیږي الله سبحانه وتعالى دې مونږ پوهږي په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى دې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی او څنګه چې الله سبحانه وتعالى مونږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړیو دغه شان دې الله مونږ او څوک چې دا پروګرام ګوري او څوک چې چینی او څوک چې اوري الله دې مونږ ټول په جنت الفردوس کې یو ځای کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.